باز د مور نوم عصمت الله دی، پلور نوم شربت خان دی. او 9 میاشتې مخه تقریبا به ونه بازور کې په ساده کپړه کې تورې شي ګاډی روغی او پاکې مو ته ملګری مې وه. یو وویل چې دغه ګاډي په مو باندې چاپه وچوله، بلوټین یې ورته وویل. ما ورته چې معلومات یې وکړه چې څوک دي څوک نه دي. چې معلومات یې وشي د فایول کاسون وي او ورسره یې زه کښېنولم. بل کاس لوړ شه، مو ته ویل چې ته 5 منټه انتظار وکړه. یا نه بعد زه کښېنوسته 5 منټه راسه 10 منټه ووتل. یا نه بعد د کومه د آرمي کوم کاسون چې وي اف سی وي هغه کاسون روغل ورسره د فایو کارنیل وه او زه یې ونیولم او سازو یې روکړله. او چې کوم تش په جیل مې تېر کړه کوم مسله وه هغه ختم شوه. زه یې خلوص کړی، مو سره وعده وکړه چې تو ګاډی دی پریمو موټر دی او نمبر یې ورسره شته 302 نمبر مې ورکړی دی. وایي چې 2 ورځې بعد تو ته میلاویږي. یا نه بعد 2 ورځې نه بعد 9 میاشتې ووتلې. یمو موټر دی بوتلی و کور ته او د جرګې په مشرونې په لیول باندې جرګې مو وکړې. هغه ګاډی یې واپس کړه خو د ګاډي د ورکولو وعده سره وکړو خو مو ته ګاډی میلاویږي نه. څه وخت مخه یې مو ته مسیجونه وکړه چې ته روشه چې ګاډی درکړي. زه بیا راغلم خو مو ته یې ګاډی راس نه کړه او وعده کړو ګاډی ورکوي نه. او په موجوده حالت کې زه بیا راغلی یم، درخواستونه مې ورکړي دي او ویې ویل چې تو ګاډی میش نه درکوي، ته د ګاډي قیمت وښایه چې میش یې روپۍ درکړي. مو ورته ویل چې دا مې کور ګاډی دی. تو کړي څه شی وي ته یې ویلې یوړې ګاډی ویلې درخوي. زه و د ونه بازور کې د مو یو ملګری و هغه سره په موقع ګاډی و، لاری ورسره وه، په باندې اتر مخکې شوي په ساده کپړه کې کاسون خو هر ځینې ډار شوی و چې دا څوک دي. مو ته یې ویل چې داسې په ساده کپړه کې کاسون ورته مخکې شول. مو معلومات یې وکړه چې ومل د فایول کاسون وي او زه یې ونیوله، زه یې کښېنولم. لارۍ ته ویله مختار شوي وي څه شی؟ ما پته په موجوده حالت کې دی ته وه او مور ته څه شي دي وایي چې په د لارۍ کې کپړه ده. مور ته چې کپړه چې تو ګاډی نیولی ده وایي چې نه ګاډی مې نه دی نیولی. مو زه د بیا په تش پرې نیولی او دی وویل چې ته داسې نیولی یې د هوټل نه زه وچک کړم. وایي چې دا کس یې تو ملګری دی په دا وجه یې ونیولی. مو ګاډی اوس دی کور د پوره استعمالوي. څوک یې استعمالوي؟ د دفاعي چې کوم کارنل دی یغ بوتلی او منصره ته او د مشرونو د جرګې په لیول دلته مې جرګې وکړې. یغ په لیول دی واپس کړه او ایس ډبلیو ایس کوم کې ویلوړ دی خو اوس مو سره وعده کړو ګاډی ورکوي نه.